السلام علیکم دوستانو، د کرکټ په اړه د نن درې تازه مهم خبرونه. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله په شلاوریزه فارمټ کې د پاکستان، هندوستان، استرالیا او ساوث افریقا څخه مخکې سوه. ظاهر خان پښتين هم د پاکستان سوپر لیګ کې واخیستل سو. ویډیو تر اخره را سره وګورئ. که په دې چینل کې نوی یاست، افغان خوشحال یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. ظاهر خان پښتين هم د پاکستان سوپر لیګ سیالیو ته واخیستل سو. ټاکل شوی ده چې د کورونا وایرس له امله ځنډول شوی شپږم پړاو پاکستان سوپر لیګ سیالي یو ځل بیا د پاکستان پر ځای په متحده عربي اماراتو کې ترسره سي. د دغه لیګ ټولې ګډون کوونکي لوبډلې ځینې بهرني لوبغاړي د بېلابېلو دلایلو له امله د پاکستان سوپر لیګ پاتې سیالیو کې ګډون نشي کولی، چې پر ځای نور نوي لوبغاړي اخیستل کیږي. د دغه لیګ پاتې سیالیو لپاره رحمان الله ګوربز او نجیب الله زدران وروسته دریم افغان لوبغاړي ظاهر خان پښتين هم د یو بل افغان لوبغاړي قیس احمد پر ځای واخیستل سو. که څه هم قیس احمد د کوټې لوبډلې لپاره په درې لوبو کې 2 ځلې د لوبې غوره لوبغاړي جایزه هم ترلاسه کړې ده، خو د نه لوبېدو حالت یې تر اوسه روښانه نه دی. شپږم پړاو پاکستان سوپر لیګ د راتلونکي جون میاشتې په لومړۍ اونۍ کې پیلېږي، چې ظاهر خان پښتين به د قیس احمد پر ځای د کوټه ګلیډیټرز لوبډلې سره ولوبېږي. د افغانستان کرکټ بورډ اجرایي رئیس ډاکټر احمد شینواری په خپل کاري دفتر کې د سریلانکا لپاره د افغانستان د سفیر ښاغلي محمد اشرف حیدري سره ولیدل. په بیلابېلو مهمو موضوعاتو په اړه یې ناسته ترسره کړه. د ناستې په پیل کې د افغانستان کرکټ بورډ اجرایي رئیس ډاکټر احمد شینواری له محمد اشرف حیدري سره د کرکټ اوږدمهاله برنامو، د کرکټ د ودې او پرمختګ او آسیایي هیوادونو سره د ښو اړیکو په اړه خپل مفصل معلومات شریک کړل. په سریلانکا کې د افغانستان سفیر ښاغلي محمد اشرف حیدري د یو شمېر نورو هیوادونو لکه مالدیف، نیپال او بوتان لپاره ناستوګن سفیر هم دی. د افغانستان او سریلانکا کرکټ ادارو ترمنځ د لا ډېرې همغږۍ د اړیکو پراختیا د دواړو هیوادونو د اړخیزو نړیوالو لوبو په تخنیکي برخه کې د روزونکو لوبڅارانو او د کرکټ نورو تخنیکي څانګو کارکوونکو د وړتیا د لوړولو په اړه د کرکټ بورډ اجرایي رئیس ښاغلي ډاکټر احمد شینواری ته د مرستې ډاډ ورکړ او زیاته یې کړه چې د افغانستان کرکټ بورډ په هره برخه کې حق لري چې ورته خدمت او کار ترسره کړي. نوموړي د پورته ذکر شویو مواردو په اړه ژمنه هم وکړه. د افغانستان کرکټ بورډ اجرایي رئیس له ښاغلي حیدري څخه مننه وکړه. د دواړو مشرانو د یو بل سره پر لازمو همکاریو ټینګار وکړ. په شلاوریزه فارمټ کې د افغان لوبډلې لپاره یو بل ښه خبر. افغانستان کرکټ ملي لوبډله چې په شلاوریزه فارمټ کې همیشه ښې لوبې کړي دي، د همدې فارمټ لپاره جوړه لوبډله ده. په همدې خاطر یې نظر د نورو لوی لوبډلو فیصدي ته لوړه ده، له هغو لوبډلو مخکې ده. کرکټر کروي پاڼې په دې اړه یو تصویر خپور کړی دی. د یو شمېر لوبډلې د ګټې فیصدي په شلاوریزه فارمټ کې ښودلې ده چې افغانستان پکې لومړی ځای لري. دغه ویبپاڼې لیکلي دي چې په دې وروستیو 15 شلاوریزو لوبو کې چې د ځینو لوبډلو لخوا ترسره شوي د افغانستان د ګټې زیاته فیصدي لري. ډېرو لوبې یې ګټلې دي. په دې لیست کې افغانستان فیصدي له اړخه 9.0% لوبې ګټلې دي. همداراز هندوستان لوبډلې بیا 1.9% لوبې ګټلې دي. پاکستان بیا 1.18% لوبې ګټلې دي. سویلي افریقا بیا 4.9% لوبې ګټلې دي او استرالیا بیا 2.0% لوبې ګټلې دي. د یادونې وړ ده چې افغان لوبډله اوس د لوبو د نشتون له امله په کور ناسته ده. ځینې د کرکټ پخواني مشران او چارواکي بیا د افغانستان کرکټ بورډ تورنوي چې اداره او رهبرۍ کې ستونزې موجودې دي. لومړی باید د ادارې مشکلات حل شي او د نورو لوبډلو سره باید دا اداره د سیریزو جوړولو په اړه خبرې وکړي. که مو دا ویډیو خوښه شوې، ویډیو در سره لایک کړئ. که په دې چینل کې نوی یاست، افغان خوشحال یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.